بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن داسې کلمات سره شریکوم چې دغه کلمات ته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اسم اعظم ویلی دی. که چیرې هر ډول دعا څوک وکړي، نبی علیه الصلاة والسلام قسم کړی دی، وایي زما چې په هغه نفس سره، وایي زما چې په هغه الله سره قسم وي چې د هغه نفس چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نفس د هغه په لاس کې دی. که چیرې دغه کلمات څوک وایي، هر ډول دعا چې وي، هر ډول دعا چې وکړي، الله تعالی جل جلاله به یې دعا ورقبوله کړي. دعا داسې ده: اللهم اني اسألك بأني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دغه کلمې چې بیا وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دغه کس اسم اعظم وایي. که چیرې د دغه دعا څخه وروسته د دعا تعداد نه دی معلوم، یو وارې څوک وایي، هم الله تعالی جل جلاله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه حدیث موافق د دغه کس دعا به قبلوي ان شاء الله. که چیرې دغه دعا څوک داسې په یقین سره ووایي چې الله تعالی جل جلاله ما ویني، زه هم الله تعالی جل جلاله وینم، نو دا سوال زه ورڅخه کوم او الله تعالی را قبلوي، د دغه کس حاجت به ان شاء الله د الله تعالی په فضل سره حتما سرته رسیږي. نو اوس که چیرې تاسو هم غواړئ په ثواب کې برخه واخلئ، دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې تر نورو مسلمانانو پورې هم ورسوئ. ډیره مننه. الله تعالی هم په دنیا او په آخرت کې کامیاب لره.